امریکا ناروې کې د یو ټول شموله او نماینده حکومت پر سر خبرې کیږي. امریکا وايي د ناروې په مذاکراتو کې به په افغانستان کې پر ټول شموله حکومت خبرې کیږي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یوې سرچینې بهرنۍ رسنۍ ته ویلي چې ناروې په پلازمینه اوسلو کې به له افغان لوري سره مذاکرات کیږي چې په دې کې د فرانسې، بریټانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، ایټالیا او امریکا استازي هم ګډون کوي. سرچینې ویلي چې په مذاکراتو کې د افغانستان د نوي حکومت له اساس سره د یو ټول شموله او نماینده حکومت پر جوړولو، د بشري ناورین د مخنیوي، د بشري حقوقو پر رعایت او په ځانګړې توګه د میرمنو د حقوقو، ښوونځیو، پوهنتونونو او دندو ته د دوی د پرېښودلو او نورو اړونده مواردو پر سر خبرې کیږي. همداراز به د مولوي متقي په مشرۍ پلاوی په ناروې کې د افغانستان د مدني ټولنې او بیل قشرونو له یو لوی پلاوي سره ګوري او پر مهم مسایلو به خبرې کوي.